تازه خبر د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مرستیال مارک سپوتزل نن طالب مشرانو سره په کتنه کې هغوی ته 2 ورځې مهلت ورکړ چې د نجونو د زده کړو او کاربندیز په اړه خپلې پریکړې واخلي کنه نړیوال به خپلې مرستې بندي کړي یو نامه په خپل ټویټر په اړه طالبانو مشرانو سره دغه کتنې تایید کړي او په وینا یې په دې اړه یې خپله اندېښنه طالبانو ته رسولې ده د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال مارک سپوتزل د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي سره په کتنه کې په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار پر بندیز او نورو مسایلو خبرې کړې دي یوناما نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې مارک سپوتزل نن له حنیفي سره وکتل یو نامه لیکلي په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز له تعلیم او تحصیل د نجونو او ښځو منع کول په افغانستان کې په میلیونونو کسانو ته زیان اړوي او افغان سړیو ښځو او ماشومانو ته د حیاتي مرستو رسولو مخه نیسي طالبانو له نن څخه 9 ورځې مخکې په ملي او نړیوالو نادولتي موسسو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګاوه او عمده علتونه یې د ښځو لخوا د حجاب نه رعایت وښود ملګرو که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ کومنټ کې راسره ویډیو کوئ د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ تر بیا ښه وخت